کچیر یو انسان دا غواړي چې دی د دنیا د مشکلاتو څخه خلاص وي او په آخرت کې دی د ګناهونو څخه پاک وي نو دغه انسان دی په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر وایي. ځکه په یو روایت کې راځي د ترمذی شریف سیدنا ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې درېمه حصه تیره سو ودرېدی او وی ویل يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د درېمې حصې په تیرېدلو باندې ودرېدی او وی ویل ای انسانانو د الله جل جلاله ذکر وکړئ، الله یاد کړئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت د ورځې ذکر کوي چې یو لړزه یو زلزله به پر ځمکه باندې راسي چې هغه اوله شپېلۍ ده، بیا به دویمه شپېلۍ وویل سي، ټول انسانان ټول مخلوقات به د حشر و میدان ته ولاړ سي. کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه کلمات وویلې هغه هیبت، هغه سخت هیبت او وهم او خوف د قیامت د ورځې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي لکه څنګه چې په قرآن عظیم شان کې په سورة النازعات کې الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الله تبارک وتعالی د قیامت ته ورځي هغه لړزېدونکي حالت چې د اول شپېلۍ څخه پیدا کیږي در هغه وروسته بیا دویمه نفخه دویم پوکل د شپېلۍ کیږي او ټول انسانان به د الله و حضور ته ځي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه بیان وکړي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ د وویل چې مرګ به راځي، د مرګ سره چې څه دی هغه د برزخ حالت، د قبر حالت چې سوال او جواب دی، د یو مؤمن کامیابېدل دی یا د یو مؤمن ناکامه کېدل دی. یا لکه په یو بل روایت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قبر دا یو روضه ده د جنت او یا یو کنده ده د هغو کندو څخه د جهنم. نو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارکې کلمات وویلې نو ابی رضی الله عنه ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لك من صلاتي. اې د الله رسوله زه ډیر درود شریف پر تا باندې وایم، خو بیا هم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صدی دا پوښتنه کوي چې څونه درود شریف پر تا باندې زه ووایم. محدثین د حدیث شریف شارحین وای ابی رضی الله عنه به د ځان د پاره مستقلې دعاوې کولې چې د الله جل جلاله د قهر او د غضب سره د دنیا د مشکلات څخه ځان خلاص کړي د دعا په برکت باندې. نو دلته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې آیا زه دعاوې د ځان لپاره ډېرې وکم او که ډېره حصه تا ته د درود شریف لپاره خاص کم پر تا باندې درود شریف ووایم. درود شریف هم دعا ده، ځکه خو د درود شریف په برکت باندې هم پر سړي باندې رحمتونه نازلیږي، ګناوې تویږي، مرتبې لوړیږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دته وویل قال ما شئت، چې څونه ستا خوښه هغونه درود شریف پر ما باندې ووایه. د مبارک بیا و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. وای ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل که زه د خپل د ذکر او د وظیفو په سلسله کې د دعاو په سلسله کې د ټولو ذکرو او د دعاو څلورمه حصه صرف او درود شریف ته ورکم پر تا باندې درود شریف وایم، آیا دا بس ده؟
وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته چې څونه ستا خوښه یي خو که چیرې ته پر ما باندې درود شریف ډیر ووایې دا به ستا دپاره خیر وي. دی مبارک فرمای قلت فالنصف قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. وای ما ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل که چیرې زه پر تا باندې نیمه حصه د اذکارو صرف درود شریف ووایم یوه دعا لا هم نه کوم یو ذکر لا نه وایم صرف درود شریف ووایم ایا دا بس ته؟ وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل چې څنګه ستا خوښه یي خو که ته چیرې زیات پر ما باندې درود شریف ووایې دا به ستا دپاره غوره وي خیر به وي. دی مبارک فرمایي ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل قال قلت فثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وویل چې درنیمه لا هم زیات یعنی چې ټوله ذکرونه درې حصې کې دوې حصې پر تا باندې درود شریف ووایم یوه حصه به د دعاو د ذکر د نورو اذکارو دپاره خاص کم. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل کې چیرې ته زیات ووایې دا به ستا دپاره خیر وي. دی مبارک فرمای قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وای ما ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل نو بیا به ټوله ذکر او وظیفه به مې درود شریف وي یعنی دعا به نه کوم بل ذکر به نه کوم صرف او صرف پر تا باندې به د الله رسوله درود شریف ډېر وایم صرف درود شریف پر تا باندې وایم دا به زما ذکر او وظیفه وي. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې راته وویل چې دغه درود ویل ستا پر ما باندې ستا د دنیا د ټولو مشکلاتو د ټولو حاجاتو د ټولو ضرورياتو بس دی دا ستا دپاره کفایت کوي. او دغه درود شریف چې ته پر ما باندې وایې د ټولو اذکارو ماسې او صرف او صرف پر ما باندې درود شریف وایې نو دا به ستا د ګناهو د معافېدلو ذریعه سي ستا ګناهو به الله تبارک وتعالی د درود شریف په برکت باندې د حدیث شریف الله تبارک وتعالی طرفه و دغه مؤمن ته امام ترمذی صاحب ذکر کوي قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. انسان داسې خوب وویني چې هغه ناخوښه خوب وي مقام و مرتبه ده بیا د شیطان له طرفه د درود شریف په باره کې و انسان ته یو عجیبه بیان دی دا یو عجیبه واقعه خوب لیدل په باره کې دا یو عجیبه خبره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي مبارک ته وایي او په احادیثو کې د درود شریف په باره کې چې کوم احادیث راغلي دي دغه رقم تاکید یعنی زیاته غوښتنه د درود شریف د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره دا یو عجیبه واقعه ده. د حدیث شریف روایت ترمذی کړی دی د حدیث شریف نمبر 2450 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رؤيا المسلم الله جل جلاله دې مشته د زیات درود شریف ویلو توفیق را نصیب کړي چې دغه درود په برکت الله جل جلاله د دنیا ټول مشکلات حل کړي او په آخرت کې الله تبارک وتعالى وخپل حضور ته په داسې حالت کې ودرې چې هیڅ قسم ګناه پر موږ باندې نه وي پاته. درنو معززو دوستانو دا د درود شریف درجه د نبوت فضیلت په سلسله کې یو عجیبه بیان دی. تاسې خپله هم د درود شریف د ویلو زیات کوشش وکړئ او نور مسلمانانو ته هم دغه بیان ورسوئ او دغه د درود شریف ترغیب ورکړئ چې ای مسلمان وروره ای مسلمان انسان وي دغه درود شریف زیات وایي چې ته درود شریف زیات وایي الله جل جلاله به د دنیا او د آخرت سعادت وګرځي د دنیا او د آخرت کامیابی به الله د درود په ذریعه باندې وکړي. درود شریف کلمات یې وایم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى د دنیا د مشکلات څخه خلاص فلا يحدث بها الا من يحب. د ګناهو څخه پاک وي د الله جل جلاله انسان دی چې کله پتا کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف مگر هغه چاته چې دته محبوب وي ځکه په روایت کې راځي د ترمذی شریف او هغه سیدنا ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایلی
چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دشمن وي چې کله د شپې درېیمه حصه تېره سو ودرېدی او ویل ما يكره یا ایها الناس فليدخل الله عن يساره ثلاثا جاءت الراجفة بالله من شر الشيطان وشرها جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه تضره وکچيري رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې شخو بینه ولیدي د درېیمې حصې په تېرېدلو باندې ودرېدی او ویل ای انسانانو د الله جل جلاله ذکر وکړئ الله یاد کړئ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت د ورځې ذکر کوي اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها یو زلزله په فلزکه باندې راسي يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان ټول انسانان ټول مخلوقات د حشر میدان ته انسان دي دغه خوب و چاته کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه کلمات وویل پر چپه اوجدي درې واري توکي او بلادي ووي هغه پر کم طرف سخت حیبت غلب باندې چې دی پروت دی او خوف د قیامت بدل چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي مسلم شریف کړی دی خو البته چې یو مؤمن مسلمان عظیم شان کې په سورۃ النازعات کې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب باندې دا د مؤمن لپاره د دنیا او د آخرت سعادت نشه ده خو په دې شرط چې کله مؤمن مسلمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په شایسته شکل او صورت باندې تبارک وتعالى د قیامت چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په صورت باندې نه ولې د دین چې د اول شپېلې څخه پیدا کیږي د دهوی نشه ده بیا دویمه نفخه عیب نشه ده چې بيدینی په دې کې ستا او رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته او یا په دنیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه بیان خرابوالی یو علامه ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ سره چې دی هغه د برزخ حالت خود کې ولید د قبر حالت تحقیق سوال او جواب دی د یو مؤمن کامیابی دی یا د یو مؤمن ناکام په شکل او صورت باندې نس لکه په یو بل روایت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قبر دا یو روضه د جنت صلی الله علیه وسلم د کند څخه د جهنم اني فی المنام چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارک کلمات وویل فی اليقظه لا يتمثل الشيطان بي عنه قبل رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل رسول کریم صلی الله علیه وسلم الصلاه عليك فكم اجعل فقد لك من صلاتي اذا الله رسول تحقیق سره د زور چې پرتا باندې انه لا ينبغي للشيطان اي يتمثل في صورته الشيطان چې مناسبه نه یعنی کېدل نسیدا چې د زما په شکل او صورت باندې سي د حدیث شریف شارحین وای نو محترم وروره و ابي رضی الله عنه بد ځان د لپاره مستقل دعاوې کولې چې د الله جل جلاله دنیا او د آخرت سعادت نشه د غضب سره د دنیا د مشکلات څخه ځان خلاص کړي د دعا په برکت صحیح صورت او شکل باندې لیدلې دلته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه وسو ساتي چې آیا زه دعا ځان لپاره ډیری وکم او دسي او عالم ته ډیر حصہ نیک سړی او ساسي دوست به خاص کم پرتا باندې درود شریف وایم درود شریف هم دعا ده البته هر ځای مو په برکت باندې هم په سړي باندې رحمتونه نازلېږي کم تعبیر وسی تویږي مرتبه لوړیږي بل تعبیر بیان لري رسول کریم